د مازدیګر لمر په پرېوتو دی. هڅه کوو مخکې له دې چې د یو انسان هیلې پرېوځي ځان ور ورسوو. لارې ژر ژر فنا کېږي، خو پر ذهن مې د یتیمې ناصرې د ژړا انځور خور دی. وروستی ځل مې په ژړا لیدلې وه. کلو ته ورسېدو، لارې هم ټکنۍ شوې او مزل مو سست. ناصره زموږ له راتګ نه خبره نه ده. غوښتل مې ناڅاپي ورشم، خو دوکان کې نه وه. څه شوه ناصره؟ لږ غږ ورته وکړه. ناصرې ستړې مه شې. چیرې وې؟ چای دې څښه؟ دوکان د چاته پرېښی و؟ کاکا زوی مې ورته لږ ناست. کاکا زوی دې ورته لږ ناست. تا ته مې څه شی راوړي؟ دا پیسې پوهېږې چېرته پاره دي؟ دا هغه پیسې دي چې ستا د ځمکې ګروي ورباندې خلاصه شي. صحیح ده؟ ما ته یې راکړه، زه به سړی را پیدا کړم. پلاستیک کې واچوو، ما ته یې را، موږ به سړی را پیدا کړو. صحیح ده؟ ته همدلته کښېنه، ته راځې را سره. تا یې کوټ لیدلی؟ راځه راووځو دوکان. السلام علیکم. وروره ښه یې؟ ساعت د تېر دی، خوشحاله اوسې، مننه. زه په وروره خالد نومېږم او خالد نومېږم. دغه د یو ماشومه ده دلته، دغه ناصره نومېږي. د دې ناصرې یو پټی ګراو دی، وایي چې دا نمبر یې راکړی، وایي دا د دې ستا د ورور سره فکر کوم کوم پټی د دوی ګراو دی. د باتور دی، د باتور دی پټی. زمونږ ورور سره یو پټی ګرو دی. د یتیمې ناصرې پټی چې له چا سره ګرو دی، ټلیفوني خبرې مې ورسره وکړې. واده مو د ماښام د لمانځه وروسته شوه، چې د لمانځه وروسته به ګورو. ځکه کوي ته یې اوس وګوره او ما ته عاجل بېرته احوال راکړه، زه په تمه یم. ته یې وګوره ما ته احوال راکړه. لمانځه ته لا هم وخت شته. ومې غوښتل پټی وګورم، ناصره یې راته ښایي. جریان خو داسې و چې کله د ناصره خوراکي تاسې وړاندې شاید لیدلې وي، نه اوس یې لیدلې. ناصره خوراکي دلته په کلي کې دوکانداري کوي. د دوی پلار مریضېږي، 3 کاله هغه په ځای پروت و. ناصرې خوراکي که مې خبره کې غلطېدم بیا راته وایه. صحیح دی؟ دا سپی خو خوراک نه کوي؟ که کوي خو شاول نه وتښتم. د دې پلار مریضېږي، هغه 3 کاله هغه په ځای پروت و. بیا په دې جریان کې هغه کله پاکستان ته تداوۍ دپاره ځي. په هغه تداوۍ کې د دوی په پاکستان کې پیسې پکارېږي. چې کله پیسې پکارېږي، دوی هملته کوم کس دی په پاکستان کې دی، هغه دوی ته پیسې ورکوي، خو د هغه پیسو په بدل کې
د دوی دغه پټی چې اوس ور رواني دا ګروکۍ له ځان سره. په هر صورت اوس به ځو دا پټی یو دفعه وګورو. ناصره خوراکۍ به خپل پټی وګوري چې پټی خو یې خپل دی خو حق پرې نه لري، ځکه چې د پلار د تداوۍ لپاره یې له چا نه پیسې اخیستې وو، هغې ته نه پټی نیولی. نو ناصره خوراکۍ به موږ ته پټی وښایي. غواړې مکتب ته لاړه شي؟ لږ تیزه تیزه خبرې وکړه. دوکان نه وزګارېږې؟ نو چې پټی دې د خیره د ګروۍ نه خلاص شو، فصل به درته راځي، پیسې به درته راځي، نو ته بیا په دوکان نور څه شی کوې؟ نیمه ورځ بیا خلاصوه، نیمه ورځ مکتب وویوه چې بیا د خیره ډاکټره شې. موږ هم سپین ګیري کېږو، بیا که مریضان نو ته به بیا زموږ تداوي وکړې. څنګه؟ اذان هم دی، ډېره خبره نه کوم. دا پټی ستاسې و؟ غواړې چې بېرته ستاسې شي؟ تا خو زه هېرولی یم. ښه، ته هر وخت کې خاندې بیا خندا منځ کې ټینګ په ژړا شي. همدا پټی دی؟ ښه راځه، خدای مهربانه دی. شاید تر 1 ساعت بعده پورې دا پټی بېرته ستا شي په خیر. ښه، اول خو مننه چې راغلی، خدای هم درانه لره، خدای درته عزت درکړي، زحمتونه مو بخښئ. ملک صاحب هم دلته یي او دا مشران هم دلته دي. د دغې ماشومان چې کوم دي د دوی ځمکه وه، دا د باتور ماشومان دي، تاسې به یې ټول پېژنئ که نه. د دوی لږه ځمکه وه او د دغې ورور د ورور سره ګرو ده. دا چې هغوی نشته، نصرالله سره ګرو ده، هغه نشته، د هغې په نمایندګۍ دا د ورور راغلی. نو موږ زړه دغسې دی چې د دغې خوراکۍ دغه ځمکه د ګروۍ نه خلاصه کړو، تر څو دا د سرګردانۍ نه، دوکاندارۍ نه، د دې شیانو نه خلاصه شي. اما خپل فصل دی، راځي به ورته. موږ او تاسو ټول هم دغه عایدات ته نه د فصل دی، یعنې څوک هم داسې غټ کاروبارونه په دې کلیو کې نه لري. اما فصل ورته راځي، ګزارۍ پرې کېږي، د سرګردانۍ نه به خلاص او خپل درس و تعلیم ته به مخه کړي. نو زموږ هدف دا دی، په هغې په خاطر هم تاسو دلته په زحمت کړئ چې موږ د دغې ورور په خبره هم واورو چې دا 100 روپو کې دا ځمکه ګرو ده. څه رقم ګرو شوه؟ یعنې ناصره خوراکۍ خو څومره چې زه معلومات لرم، کله چې دوی پلار هلته بستر و پاکستان کې، هلته پیسې ورسره نه وې، دې خلکو یې خدمتونه هم کړي، د دوی د کور ودانې وینې یې ورکړي، خدمتونه یې کړي، خو پټی ګرو شوی دی. بس زموږ هدف یوازې همدا ده چې ستاسې په حضورداشت کې دغه پټی د ګروۍ نه خلاص شي. نو نورې خبرې که په څوک ورور کوي یا ته یې کوې وروره، که چې په 100 روپو کې دا پټی ګرو دی. خبرو ته ضرورت نه و، ځکه چې موږ د دې ډېر خدمتونه کړي دي، یې هم ورکړي دي، نو د پیسو خو څه خبره نه وه. خو دغه پیسې دغه ورور یې زموږ د ورور نه واخیستلې او په دې خاطر باندې چې زه ستاسو یوازدا شوم. موږ لا اوسه پورې ورته یادې کړي هم نه دي. خو دا چې تاسو راغلئ، ستاسو د کور آباد چې دومره خدمت هم ورسره وکړو، د دې دا قرض یا پور هم خلاص کړ، نو دا هم کور آباد خدای هم خوشحاله لره. 100 روپۍ وي ستاسې د ورسره؟ زما د ورور 80,000 روپۍ وي. 80,000 دي؟ نو یو څه ګنجایش که تاسې وکئ، یو د خیر کار دی. ملک صاحب یو څه فشار پې تاسې هغه کوي چې 100 روپونه به تاسې ورته دونه ښه هم ورسره کړي، ډېر هم همیشه هم ورسره کړي، لږ که ورسره نور هم وکئ، نو وبه شو کولی چې دغه ماشومکان د خپل پټي خاوندان شي، ځکه یتیمان دي او واړه دي، د سرپرستۍ به یې یعنې ورونه یې واړه دي او مشره خور ده. نو لږ یو څه ګنجایش ورسره تاسې وکئ، باقي مانده کومې پیسې چې دي هغه موږ تاسو ته وسپارو. ملک صاحب ته پکې څه وایې؟ بس څه چې تا لازم ښکاره شو هغه څه چې تاسو ته لازم ښکاري، هر څه چې تاسو ته لازم ښکاري، یو څه گذشت ورته دوی وکړي او یو څه به ورته موږ هغه کوو. دا خلک هم ښه دي که نه، بارورداره وي. یو 100,000 روپۍ به په ده باندې کمې کړي او 50,000 روپۍ ورسره تاسو وکړي. سر سترګو خوښ هم ده. د 50,000 دپاره افغانۍ تاسې حساب کړئ چې څو افغانۍ کېږي؟ 50,000 افغانۍ جان محمد چې تی حساب دا دی دولت حساب سیکړه باندې پوګه به پسانه دا دي څه به حساب حساب 440 څلورته کې دی.
اووه زره او 183,000 اووه زره تاسې مو خپل طرف حساب وکړئ ورته ماما ته ورته حساب وکړه عادي صاحب پیسونه ورته اووه زره خدای دې درون لره خدای خوشحاله ناصره خورکۍ دا پیسې ته واخله او کاکا ته یې وسپاره ته حساب کا کاکا کوم خط متم که منځ کې که نه هغه راوړه چې سره یې لرې وو ښه خبره ده هو که بیا هغه خط به راوالو هو بس خیر دی صحیح شو ناصره خورکۍ نو ستا پټی به اوس ستا د واک لاندې صحیح دی هغه که نور کوم اصول چې دي چې اوس فصل پکې د چا دی او بل هغه به تاسې خپل د کلیوالۍ په سیستم سره ابا حال و فصل کوي هغه فصل هم ورته پرېږدئ تاسې خدای هم خوشحاله لره خدای هم درانه لره بس خدای تاسو ته مجر درکړي راتلو نه مننه خوشحاله اوسئ مننه خیر اوسئ خدای هم خوشحاله لره دغه یو خبره چې زما د یاده ونه وځي دا پیسې زما هم نه دي دا د تورپیکۍ په نوم یو خور ده چې هغې ناصرې دپاره ویلو چې دی یعنې هغه د دې څه ده لکه خاله یا عمه نو هغې ویل چې د دې خورکۍ ورباندې پټی خلاص شي نو هغې ته به هم دعاګانې کوو خدای دې هغوی ته مجر ورکړي هغه بعضې شیونه ما سره موټر کې شته خوراکي مواد دي او ورته زه سپارم صحیح ده خوشحاله اوسئ مننه کور هم ودان خوشحاله اوسئ مننه خیر اوسئ خوشحاله اوسئ وروسته له دې چې دغه د ناصرې خورکۍ ادې خبره یې د څه شي نه د دې کومک نه خدای دې در سره کوم کومک نه دا تاسو چې کړي مونږ خو پټی او بالکل ښه خبره شوې خدای دې خوشحاله سره دې خدای ښه وکړه چې زما بچو سره یې کومک امین کې الله دې نور ماله ورکړه چې دو سره یې دا مرسته وکړه امین کې نو موږ هم دا ویلی دی چې ته خبره شي د خیره چې د ناصرې د کوم پټی چې د خلکو سره و د هغې ګروي خلاصه شوه په خیره الله دې در سره ښه نو هغه تورپیکۍ خور کومک کړی دی هغې ته دعا کوم الله دې بچي لري او الله دې وله ډېر تېر ورکړي امین کې نو بس موږ هم ستاسې ډېر وخت نه نیسو تاسو له دې الله لوی ورځې درکړي امین کې مورکې سرونه لم خیر شه د لارې د خطر هم الله وساته تا سره الله دې ښه در سره امین کې ناصرې خورکۍ نور کوشش دا وکړه چې د خیره مکتب ته لاړه شي صحیح دی که اوس خو د مشکلات تقریبا حل کېږي په خیر نورم که نیمه ورځ د دوکان بند هم اوسې خیر دی صحیح دی دغلته یو ورور بل هم کومک کړی دی چې ما د فکر کوم د دوبۍ نه که د سعودي نه یې کړی نوم یې ما نه د یاد وتلی بیا زه ولیکم ورسره دغه پیسې دې ته وسپاره مور ته دا واخله زر کلدارې دا یې 2000 دا یې 3000 دا یې 4000 دا یې 5000 دا یې 5500 دا یې 5550 کلدارې دا د یو زوی کومک کړی دی د یتیمانو سره الله دې ښه در سره او دغه مرسته موږ یو د سجمي کومک درلود د کونډو له خاطره دا هم د هغې نه دغه ناصرې خورکۍ ته ساتلی و چې دا هم تاسو ته در ورسېږي صحیح دی مورې خوشحاله اوسئ هغه چا چې دي هغې ته دعاګانې کوه هغه تورپیکۍ له دې الله ډېره تېر ورکړه او دې له دې الله ډېره تېر ورکړه او چې زما نوسو باندې لاس راښکود او ښه یې ورسره وکړه دا پټې هم راغله امین خدای دې درانه ډېر ډېر ښه در خدای دې خوشحاله لره دا څه نومېږي چا ویلې دا ډېرې ښې خبرې کوي خبرې دې یادې دي هو خبرې یاسین شریف دې یاد دی منډې والا یې راوړی که نه ښه ته دې نوم واخله نوم دې واخله چې شی ناظره ښه ناظره دا د شرمګیره دا د ناصرې خور ده ښه لاس لري کلي ښه زه سه دې سره بیا بل دفعه ډېرې خبرې کوم ووایه ولې
لږ ووایه ښځه ده ته خندا ورغلې اوس خدای په امان ابۍ خدای په امان خوشحاله اوس مننه ابۍ خوشحاله اوس خدای په امان خدای په امان تاسو سره خدای په امان خدای په امان